سلامونه دوستانو، ښه یاست، جوړ یاست، په خیر یاست. دغه ویډیو یوازې صرف د ټاسک ریبټ دپاره ده. ټاسک ریبټ تاسو کولی سئ په دې کې کار ترلاسه کړئ او کارونه وکړئ، او دا یوازې په امریکا او په ځینې اروپایي هیوادونو کې هم شته، لکه یوکې کې شته، فرانس کې شته، جرمني کې شته، سپین، پرتګال او ایټالي په دغه ځای کې شته، او په کاناډا کې هم شته. نو دغه اپ تاسو اپلیکیشن هم را ډاونلوډ کولی سئ او پر ډیسکټاپ سکرین باندې هم تاسو د دې څخه استفاده کولی سئ. په امریکا کې په دغه سټیټس کې اویلیبل دی، تاسو کولی سئ استفاده ورڅخه وکړئ. نو دلته چې تاسو رالاست بیکم ا ټاسکر دغه سلیکټ کړئ چې تاسو که غواړئ کار وکړئ، او که غواړئ تاسو یو کارګر وغواړئ کور ته، لکه فرنیچر درته سیټ کړي، جوړې کړي، هوم ریپیر، هیلپ مووینګ، چې تاسو کله کډه کوئ بل ځای ته ځئ، اوبویسلی کومک ته ضرورت وي. او دغه اپلیکیشن د اپ سټور دپاره هلته لینک دی، دغه هم تاسو اوپن کولی سئ، او هم د ګوګل پلی دپاره. ډېر ښه ریویوز لري، ډېر ښه جابونه خلک پکښې کې پیدا کوي. نو دا لکه assemble a table, desk, mount a TV or mirror, move boxes via truck. نو دا مختلف کیټګوریز دي. نو ایوریج پروجیکټ چې دی وایي نه 50 څخه تر $101 پورې، ممکن کم و بیش در دغه وي. پروجیکټ پر اړه لري، کار پر اړه لري، څونه کار دی، څو ساعته دی، په دا پر اړه لري. نو تاسو چې هر مسلک کې بلد یاست، تجربه لري، فرصت فارغ وخت ولري، د دغسې استفاده وکړئ، انشاءالله ښه کارونه به ترلاسه کړئ. نو اول به تاسو راځئ هلته به بیکم ا ټاسکر دا به کلیک کړئ. کله چې تاسو بیکم ا ټاسکر کلیک کړئ، ستاسو خپل ریجن یا اډرس به سلیکټوئ. لکه فرض مثال ما نیویارک سیټي انتخاب کړې ده، زه نیویارک شاوخوا اوسېږم. هیلپ مووینګ دلته تاسو کولی سئ خپل ځان ته هره کیټګري چې تاسو غواړئ په هغه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړئ، همکاري ورسره وکړئ، کار ورسره وکړئ، موقتي کارونه، نو هغه تاسو سلیکټولی سئ، لکه ایونټ سټافینګ، پرسنل اسسټنټ، فول سروس هیلپ مووینګ، فرنیچر اسمبلی او داسې نور. دلته نو ډېر زیات دی، لیست ډېر اوږد دی. دغه بس هغه تاسو انتخاب کړئ او خدمات ورته وړاندې کړئ. تقریبا په نیویارک کې شاوخوا وایي په یوه ساعت کې تر $50 پورې هم ممکن خلک پیدا کړي. ما خپله د دې څخه کار نه دی اخیستی، خو په دې اړه معلومات لرم. نو ټرای کړئ، ویې ګورئ، د خپل تجربه هم را سره شریک کړئ، په کمنټ کې نور معلومات هم را سره شریک کړئ. کومه بله پوښتنه لرئ کولی سئ زما سره معلومات شریک کړئ، او د نورو معلوماتو نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره په دې چینل کې را سره مل اوسئ. نو خدای مو سپارم، الله مو بل.